درنو معززو دوستانو، په یو بل روایت کې راځي د ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناجوړه و، تبه یې وله، زه ورغلم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وطرف ته. چې کله زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره کښېنستم نو ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل: یا رسول الله انک توعک وعکا شدیدا. ای د الله رسوله، ستا هم داسې سخته تبه کیږي، پر تا باندې هم داسې سخته تبه راځي؟ و رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل: قال اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم. ای ابن مسعوده، هو زما تبه ده، زما داسې تبه کیږي لکه په تاسو کې چې د دوو کسانو تبه وي، یعنی د دوو کسانو د تبې هغه درجه د حرارت او د ګرمي او د تکلیف چې یو انسان ته راسي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما داسې سخته تبه کیږي چې ستاسې د دوو نفرو تبه سره یو ځای کې هغه یوازې پر ما باندې تیریږي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول دی. دی مبارک فرمایي: ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل: قلت ذلك ان لك اجرين. ای د الله رسوله، په دغه چې پر تا باندې داسې سخته تبه تیریږي چې په انسانانو کې د دوو انسانانو تبه یوازې پر تا باندې تیریږي، ایا په دې باندې نو بیا تا ته الله جل جلاله 2 اجره درکوي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي په جواب کې راته ویل چې هو. قال اجل ذلك كذلك. وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم راته ویل چې و دغه رقم ده چې پر ما باندې کومه تبه او تکلیف تیریږي، د دوو نفرو اجر د تکلیف الله جل جلاله یوازې ما ته راکوي، ځکه زما تکلیف او مشکل هغه دغونه ډیر دی. دی مبارک فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وروسته وویل: ما من مسلم یصیبه اذیا شوکة فما فوقها. نسته یو مسلمان چې دته ورسیږي یو تکلیف، یو مشکل، حتی یو زوز او ازغی یا در دې لا زیات، الا کفر الله بها سیئاته، مگر په دغه تکلیف او مشکل، په دغه درد او زخم باندې دغه مؤمن ته الله جل جلاله د ده ګناوې ور باندې تویږي او ختمیږي. وحطت عنه ذنوبه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دغه مؤمن چې هر مشکل او تکلیف او دته ورسیږي، حتی یو ازغی او زوز چې لا دته ورجګیږي، د دغه کمې اندازې تکلیف سنیولې بیا در لوی تکلیفو پورې چې هر قسم تکلیف او مؤمن ته رسیږي، الله جل جلاله یې ګناهونه تویوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مثال وایي داسې د مؤمن ګناوې تویږي لکه د یو درختي بلګونه چې وچ سي او د درختي په شورېدلو باندې د بلګونه رالویږي، رارژیږي. د مؤمن مسلمان خطاوي او ګناوي الله جل جلاله د مشکل په خاطر باندې داسې رجعي او ختمي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مثال ویلی دی: کما تحط الشجرة ورقها. د مؤمن مسلمان د مشکل سره، د تکلیف سره، د ګناوي داسې رجیږي لکه د هغه درخت بلګونه چې رالویږي چې کله درخته وچه سي. د حدیث شریف روایت بخاري او مسلم دواړو کړی دی.